چرته درته داسې مخې ته سخت مسله راشي، یو چیک پوسټ درته مخې ته راغی، ته وایې چې په دې کې ما په خیر پاس کي، یا په ایرپورټ تېرېږي یا په چیک پوسټ تېرېږي. درې پیرې د آیات ووایه وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. بس بیخ شک بس پر تېرېږي. نبی علیہ السلام موټې خاوره وچنګلوي شاهت الوجوه، بس سترګې ړندې کڼې شو. نبی علیہ السلام اندېښه ولاړ دی. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ځان ملګری دواړه روان دي. غار سور په یو څو میله فاصله باندې دی، هغې ته روان شو. سفر یې شروع کړو. دیک یو کافر راغی، دې ته یې تاسو دلته څه کوئ؟ وایي د نبی علیہ السلام نه چا غیرت او کړي دا به راوځي. یا خو ما ولیده خو لاړ، او داسې تېر شو، په دې لار تېر شو، ما خپله ولیدو. چې به خبره ده چې دې کور ته ورغلل، بستره یې ولټول، هغې کې علي رضي الله تعالی د نبی علیہ السلام دی. ما ته پته نشته چېرته به تلې، څه ټایم به تلې، بس تللی دی. زه د هغه په بستره باندې یم، امانتونو دپاره یې پرېښوم، ما ته خو یې پته نشته. دی چې وکتل امام الانبیا تللی، ابو جهل ورغې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته. اسما بنت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور روتله. د پلار دې څه شو؟ ما ته پته نشته. د ابو جهل چې وله څپېړه را پرېښودله، په دې خوله باندې وینې راغلې. څه شو پلار دې؟ ما ته مې د پلار پته نشته. د پوه کړي وې چاته به ال نه وایي، زه به د نبی علیہ السلام سره ځم، خو چاته به خبر نه ورکړم. او چې څومره پیسې وې اشرف هغې ټولې ځان سره واغستې. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار ابو قحافه په سترګو ړوند ښه مسلمان لا نه و. راغې دې نوڅو ته وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو، هغه مال هم ټول وړو. وایي د مال ولې وړو؟ هغې ورته مال یې نه دی وړی، خو یې پرېښی. وی کوم ځای دی؟ دوی چې د مال هغه کومه کې به دراهم او سونه پراته وو که نه، خو سره زر او سپین زرو په هغې تیلۍ کې داسې ګټې مټې ور واچولې، هغه یې ډکه کړه او دا پلار یې وله راوسوی، هو لاس پې ووهه. دی مال یې پرېښی. وی زه چې مال یې پرېښی دی نو دی دې ګرځي. هغه ړوند و که نه، دی راوسوی هر څه یې راته پرېښي دي. دا ټول یې پوه کړي وو. لور ته یې وی چاته بال نه وایي، زوی ته یې وی چاته بال نه وایي، غلام ته یې وی چاته بال نه وایي. دا درې کسه یې پوه کړي وو، یو زوی، یو لور او یو غلام. دا درې واړه یې پوه کړي وو. لور ته یې وی ته به راله روټۍ تیاروئ، او غلام ته یې وی ته به یې راله وړې راوړې، او دلته به بیزې سری را سری. زوی ته یې وی ته به یې راله وړې راوړې، لور ته یې وی ته به یې تیاروئ، او غلام ته وی ته به دلته خوا وشه بیزې بیزې سری. نو معلومات پکې چې دا خلق څه وایي، مونږ باره کې څه وایي، مونږ ته به اطلاع را رسوي. دا درې کسه یې خبر کړي وو. د ټول کور خلق یې د نبي علیہ السلام په خدمت کې لګېدلی او که نه. ځکه خو علما وایي د پروانې دپاره چراغ پکاري. دا ګلونه هم دا پرپرکیم لیدلی وی پروانې کو چراغ. پروانې له څه پکاري؟ ډیوه پکاري. دا پرپرکی چې الوزي نو دی له لیټ پکاري که نه، دی د دې نه ګیر چاپېره چورلي. نو وی پروانې کو چراغ، پروانې له خو چراغ پکار دی. او بلبل کو پھول، او بلبل له څه پکار دی؟ گل پکار دی. بلبل چې دی په گل کېږي نو ده له گل پکار دی، او پروانې له چراغ پکار دی. او وی صدیق کے لیے خدا کے رسول پھول، او د صدیق دپاره د الله رسول چې دا ګلو بس، اب د هغه نه تاوېدو بس. نو زوی، لور، غلام ټولې په خدمت کې لګولي دي، چاته به ال نه وایي. دې کې دا ابو جهل انعام مقرر کوي، 100 اوښان به ورکوم که چا نبی علیہ السلام راونیو را لاندې کرانه. خلق ووته ګرځي د غارې سور خواله راغلل. دا غارې سور داسې دی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې داسې وکتله نو بره د دوی دا خپې ښکارېدې، داسې ګرځېدل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وویل الله حبیبه
چې کدی خپل خپوتو ګوري خو ما تا به ویني ګوره. نبی علیہ السلام ورته ما ظن باثنین الله ثالثهما. اے ابو بکر صدیقہ ته د هغه دوه کسانو په باره کې څه ګمان کوي چې د هغې دریم ملګری رب العالمین دی؟ ماته خو دوه نه یو که نه دریم شته چې رب دی. د چا سره چې ملګری رب العالمین وي که نه بس رب ملګرتیا ونیسه. د رب ملګرتیا مونږ سره رب ملګری دی. فکر مه کوه چې وردند شو نو داسې یو څادر ورسره هغه ټول داسې خس خس په غار کې سوړه بندۍ سوړه بندۍ سوړه بندۍ ټولې سوړې بندې کړلې. یوه کوله او پاتې شو هغې ته یې داسې خپو کېښود. زخریله سیس چې ټک ورکه د نبي علیه السلام سر د ده په ورون باندې پروت دی. هېڅ څنډېږي نه او د ټک اثر و د سترګو نه یې اوښکې لاړې په نبي علیه السلام په مخ ورپرېږدي. نبي علیه السلام راویښ شو. ابوبکر صدیق څه دي؟ وایي هغه څادر دې څه کړ؟ وایي هغه مې خس خس کړی دی په دې سوړو کې مې ایښی دی. دعا یې وکړله ښه وی اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي يوم القيامه. یا الله نے ابو بکر صدیق لزمام را درجه ورکی په ورځ د قیامت. الله اکبر. د غار ملګری او کنه بیا ورته ویلي ابو بکر صدیقه انت صاحبي في الغار. ته زما ملګری وې په غار کې نو وصاحبي على الحوض. په قیامت کې چې په حوض کوثر ولاړې نوم به مې ته ملګری. خبر دلته د غار ملګرتیا هلته د حوض ملګرتیا. انت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. زما ملګری به په حوض هم ته قربان مال او جانې ته قربان. لور په خدمت کې لګېدلې ده، زوی په خدمت کې لګیا دی، غلام په ټول کور د امام الانبیا په خدمت کې لګول. چې 3 ورځې تېرې کړلې وی زه چې مخې ته سفر روان شو. سفر کوي لار کې ام معبد یوه زنانه وه. خلکو ته به یې خوراک مراک دی مسافرو له ورکو. یو چبوتری وه. نبی علیه السلام ته ورغی. الله اکبر. چا پېژنده چې دا امام الانبیا روان دی. چې ورغې هغې کره ورغې هغې نه د خوراک مطالبه وکړله. یوه کمزوري بیزه ولاړه وه. نبی علیه السلام ورته دې نه مونږ له لږ پی نه راکوئ. وی دا الله حبیبه دا خو د کمزورتیا د وجې ولاړه ده نه د کنډک سره نشي تللی. تللی نشي نو ځکه کور ولاړه ده. وایي زه ته یې ما ته لږ رادې خوا کړه. الله اکبر. چې امام الانبیا ته یې رادې خوا کړله او امام الانبیا پې لاس را وی لوښی راوړه. بس د پویو چینه زنده شوه. وی ټول کور ته وسکئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته یې وسکه، غلام ته یې وسکه، ټولو وسکل او په آخر کې په خپله وسکله. ټولو چې وسکه بیا چې پاتې شو هغې ته وی دا کور کې کېده. وی زه دا به دې په پتارو راشي. او په یو اوښ نبی علیه السلام اصوا اوښه باندې نبی علیه السلام کې